هر دو پاهای نور احمد قطع شدند، چشمانش نابینا شدند و زخمهای بسیار دیگری نیز در بدنش دیده می شوند. با کمک برادرش که پلیس است اینجا آمدند تا ناخشنودیش را به گوش مسئولان برساند. نور احمد که عضو پلیس محلی و ماین پاک بوده است هنوز امیدوار است که چشمهایش دوباره بیناییش را به دست بیاورند. میگوید که 1.5 سال پیش در ولسوالی نهر سراج هلمند در هنگام اجرای وظیفه به سختی زخم برداشت و معیوب شد. د من برکړو بوختم چې دوړې پښې مې د لاسه ورکړلې چې پرې سولې او د دوړې سترګې مې ختمې سولې چې په دغه کې ما 1511 دانې ماینونه راکړي. این جوان میگوید هنگامی که زخمی شد مسئولان حکومتی به وی توجه نکردند. خودش نیز پولی برای درمان چشمانش ندارد و نیز نان آور همسر، کودکان و چند بیوزن دیگر خانواده‌اش است. ما د طالبانو هغه پلانونه ورشنډول چې هغه ماینونه به دوی پټول، زه به د پولیسو د اردو در مخ روانم هغه ماینونه ما کښل، خو متاسفانه به ووایو چې هغه ماینونه چې ما راکښل نن یې ما ته ګټه نه ده رسولې، ما ته په کم نظر کتل سوي دي په هلمند ولایت کې. با تاسف در گذشته یا کمی اوکاسی‌هایی که موجود است ما نمیتونم که رد بکنم، اما دستور وزیر امور داخله رهبری حکومت افغانستان به تمام قماندانان در هر سطح که هستند همیست که متوجه زخمی ها باشند، بهشان رسیدگی صورت بگیره، کمک شوند و از فامیل های شهدا خبرگیری صورت بگیره. پیش از این نیز برخی از سربازان نیروهای امنیتی که در برابر طالبان جنگیدند و معیوب شدند مسئولان را به بی‌توجهی در برابر خودشان متهم کردند و از حکومت ناامید شدند.